الله وبرکاته. هیله مند یم چې د عافیت شپې ورځې به پر تاسو تېرېږي او زموږ له تېرو ویډیوګانو څخه به مو خوند اخیستی وي. نن د ټولو خپرونو په تفاوت سره یو فرهنګي میله تاسو ته ننداره کوو. هغه میله چې د لغمان ولایت په مختلفو سیمو کې د کچالو د رسېدلو په وخت کې ترسره کېږي چې د کلوخي په نوم یادېږي. ملګري شاته لګیا دي د دغې میلې ترتیب کوي. دا هغه میله ده چې په موسمي توګه ترسره کېږي او د کلیوالي سیمو کې ډېر زیات ترسره کېږي. دا میله ډېره تاریخي مخینه لري او په دې کې د تازه کچالو څخه استفاده کېږي او په عنعنوي طریقه باندې پخېږي. دا چې دغه میله په کوم ډول ترسره کېږي او د کچالو څنګه پخېږي او څنګه ذایقه لري، موږ وغوښتل چې د بلبل یوټیوب چینل له لارې تر تاسو شریک کړو. زموږ سره پاتې شئ تر څو تاسو څو شاټونه وګورئ، دغې میلې ترتیبات وګورئ او بیا نهایي خبرې وروسته درسره کوو انشاءالله. درنو قدرمنو لیدونکو، موږ لکه څنګه چې یادونه وکړله دا د کلوخي میله ده او دلته ملګري د دې په ترتیب باندې لګیا دي. لومړی د دې لپاره باید یو ځای غوټ شي، لږ سره پاک صفا شي، بیا نو وچه خټه یا لوټه په نامه چې یادېږي په عامیانه طور دا راخیستل کېږي او داسې ګرد شکل اختیاروي. کله چې د دې ګرد شکل اختیار کړي د برج په شکل او بیا د دې په منځ کې اور بلېږي او په همدې کې دننه کچالو ایښودل کېږي. د اور د حرارت په ذریعه چې کله دغه خاورې یا لوټې پخې شوې د همدې حرارت له وجې کچالو پخېږي. نو د دې ترتیب داسې ده. خو د دې ملګرو نه پوښتنه کوو ځکه دا په دې برخه کې متخصص خلک دي او تکړه خلک دي. سلام استاد، تاسو ستړی اوسئ. خیر اوسئ. مننه استاد. اول تاسو ته او بیا د بلبل یوټیوب چینل ټول کتونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر زیاته مننه. دا چې ماشومانو لوبه رامخته کړې ده، دا بلکې د ماشومانو لوبه نه ده، دا د ملګرو غوښتنه وه چې نن ورځ به موږ کلخي کوو. نو مخکې یو ځل موږ که ذهن ته په یاد راشي نو دلته یو ځل موږ هم ترسره کړې وه. تفاوت لري، نه تفاوت یو نه مکي و. دا لږ تشریح که دا څنګه داسې دا زمونږ کې خو ما اگر که ما خو وویلې خو ما فقط قصې اورېدلې نو دا د عملي تاسو نه اورو. ښه، دا لومړی کله چې موږ ستاسې بخو نو لومړی لږ ځای ورته کوچ کوو کنده کوي. له هغه څخه وروسته دغه لوټې موږ رالو د برج په شکل کې داسې ټول شاوخوا لکه دیوال په شکل کې پوښو همداسې پورته کوي. نو لاندې خوا هم تاسې کولی شئ لاره ورته پرېږدئ له پورته. نو زه اخره کې لږ پورته پرېږدم چې تر هغه وخته پورې چې دا لوټې نو دغه چې ده که نه نو ټول لوټې ږدو تر اخره پورې په کولی شئ له پورته طرف نه هم ورته پرېږدئ، له پورته خوا نه لرګی ورته خطا کولی شي تر هغه حده پورې چې تر اوسه پورې دغه لوټې ښې سرې شي. کله چې دغه لوټې ښې سرې کېږي نو کله چې دا ښې سرې شو د ده په منځ کې موږ کچالو اچولی شو. کچالو اچو دا بیا ټول پې له پاسه نه غورځو. دغه کمې لوټې چې سرې شوي دي هغه د لوټې د سرې کېدلو درجې هغه خپله کچالو پخوي. نو له پاسه نه لږ خاور هم پې موږ کولی شو چې تر اوسه پورې هغه تف د کوم لوټې چې سرې شوي دي هغه بهر لاړ نه شي. مالګه، رومیان، غوړي دا شیان پکې نشته؟ نه دې کې هېڅ څه نشته. نو دې کې هېڅ څه نشي اچولی موږ فقط همدې بلکل. ولې نه بس ذایقه به یې تاسې د وروسته له پخولو څخه وګورئ چې څومره ذایقه لري. اوس لپاره همدومره بس دی. دا جریان به موږ سره شریک کړو، بیا به باقي خبرې وکړو انشاءالله. صحیح ده؟ انشاءالله.
زموږ د کلوخي د برنامې په دې برخه کې ور پای ته ورسېدې، یعنې هغه د اور برخه ختمه شوه او اوس په کچالو اچو که نه همداسې وایي؟ بلې استاد محترم، اوس نو کچالو اچو. کله چې کچالو واچول دغه کومې لوډې چې موږ ایښي دا سرې شوي دي، نو دا له پاسه نه بیا ټولې راغورځوي چې تر اوسه هغه تب هغه سکروټې او لاندې سکروټې او دغه لوټې دا تب هر څه سر شي، هغه تب په واسطه باندې دا کچالو پخېږي. ډېره برخه هم پای ته رسېدلې، که لا هم ډېر کار پاتې؟ نه، نو تقریبا نور ختم ده، فقط یو 15 دقیقې پرېږدو ځکه چې دا کچالو چې دي که نه تازه کچالو دي، او بل د همدې لپاره دومره وخت نه ورکوو چې دا زر پخېږي. یعنې د دې کچالو اچولو څخه وروسته دا لوټې په دې له پاسه غورځوو، 10-15 دقیقې پرېږدو. هو بلې، همدا شی ده، 10-15 دقیقې پرېږدو. دا کله چې پې لوټې وغورځولې لږ ډبه وي چې تر اوسه پورې دا له خوا نه هوا ایساره شي، هغه لاندې تب پاتې کېږي، هغه کچالو پخوي. بلکل تاسو ولیده چې په دې برخه کې څنګه دغه کچالو ترتیب کېږي. نو یو ښایسته میله به وي، تاسو هم کوشش وکړئ چې په خپلو ځایونو کې په خپلو سیمو کې دغه میلې ترتیب کړئ او خوند ځینې واخلئ. لا هم دغه پروسه دوام لري، تاسو کلیپونه ننداره کړئ. په دې مرحله کې نو دا کچالو د دې سره شوې خاورې لاندې شول او دلته نو دا به وسته پخلي. ور دا کچالو خو تاسو داسې کړل بیخي لکه سم ډېر وهل هم ورنه کړه درته؟ بلې همدا شی ده، ډېر وهل هم ورکړه. دا د دې لپاره چې هغه لوټې کوم دي که نه هغه لاندې میده شي، او د دې لپاره چې هغه تب هر څه هملته ایسارېږي په دې خاورې سره، د هغه د تب په واسطه او د هغه د سرې شوي لوټو په واسطه باندې کچالو پخېږي. دا څومره وخت پرېږدي دلته؟ دا تقریبا 15-20 دقیقو پورې دا پرېږدو. ما مخکې مې ویلې چې کچالو تازه دي او ډېر نازک دي، د همدې په خاطر باندې دا زر پخېږي. د سره نور هم څه شی ترتیبات شته که یوازې هم د کچالو به ایښو؟ نه بلکل، دا خو حتما شته ورسره، شړومبې چې ورسره نه وي بیا خوند یې هم نشته. صحیح. تر هغې چې دا کچالو پخېږي نو زو موږ به د هغې سلاد او شړومبې جوړوو، همداسې ده که نه؟ همداسې ده، بلکل. له موږ سره پاتې شي. تشریح کړه چې اوس کومه مرحلې ته راورسېدو، انتظار خو ډېر اوږد وکړ. بلکل همدا شی ده چې اوس تقریبا نور موږ رسېدلي یو، هغه د خوراک مرحلې ته نږدې شوي یو. خال نظره پاخه به وي؟ بلکل تقریبا داسې نیم ساعت موږ یو 20 دقیقې ویلي وو، نو نیم ساعت نه هم لا زیات شو. نو اوس هم پرېښود، اوس بیا راسپړو. نو دغه کوم کچالو چې موږ د خور لاندې کړي وو انشاءالله پاخه به یې خوړلو لپاره به آماده واوسي. بسم الله که نو وګورو چې څنګه دي. نو تاسو د کلوخي د جوړولو هغه ټوله پروسه ولیدله، که څه هم ډېره ستونزمنه طریقه نه ده، خو لږ تکلیف او زحمت او محنت غواړي. نو تاسو هم کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې د کلوخي میله ترتیب کړئ او د دې بانډار نه خوند واخلئ. نو دا اوس سپړل کېږي او هغه کچالو چې د اور د حرارت په ذریعه باندې پاخه شوي دي هغه راویستل کېږي. او نو په وروستۍ برخه کې به موږ تاسو ته د دې د خوند او د ذایقې په هکله معلومات درکړو. ډېره زیاته مننه چې تر اوسه موږ سره وئ.
چې کچالو په بې مخینې توګه ډېر خوندور راغلي او ډېر ښه پخه شوي دي. دا د کچالو د پخولو یو عنعنوي طریقه وه چې د پخوا نویو فرهنګونو څخه تر اوسه پاتې ده او په مختلفو سیمو کې دغه میله ترسره کېږي. استاد عاطف کچالو خو ماشاءالله ډېر ښه پخ شوي دي. بالکل همداسې د هغه د مزې د خوند خبره تاسې کوله، هغه قضاوت به اوس تاسې وکړي چې خوند یا مزه لري یا نه یې لري. تا خپله هم نوشجان کړل، ستا خپله خوښ شول؟ بالکل دا نو ډېره موده شوه چې موږ هم نه وکړې، نو واقعا خوندور راغلی دي. ډېر زیاته مننه چې تکلیف دې وګالي او دغه میله دې موږ ته ترتیب کړه. څه خبره نشته، دا بس ستاسې لپاره همیشه موږ کولی شو چې دا تکلیف وباسو، داسې خاص تکلیف نه غواړي، نو ستاسې لپاره دا داسې تکلیف نه ده. خدای دې وبخښه. استاد شیر افضل نه تاسو ټول ته معلوم ده چې لږ ذره د خېټې عاجي ده. صدیقي صاحب څنګه ده خوند دی؟ ته خو بیخي موږ ته نوبت نه راکړې. شکر الحمدلله ډېر خوندور برابر شوي. تر ټولو پکې دا سلات او شړومبې ډېر خوند کوي او استاد عاطف نه ډېره مننه چې داسې ماحول یې برابر کړ. خوند یې درکړي؟ ډېر زیات. خدای پاک د خیر ورکړي. صادق صاحب ستا د خپل نظر راته ووایه څنګه دی کلوخي خوند څنګه دی؟ مننه کوردان په ټوله کې کلوخي دا راغونډېدلې د پوخوالی او د خوراک هر څه نه یو خوند و، لکه یو پخوانۍ عنعنه ده او را ژوندۍ شوه او د دې موږ ملګري بیا هم داسې په نورو عنعنوي مراسمو کې راټول لري. ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو څخه. درنو قدرمنو لیدونکو تاسو هم په پاک لایزال رب سپارو. خدای دې وکړي چې زموږ دغه پروګرام خوښ شوی وي. زموږ پروګرام تر نورو ملګرو شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، تر هغې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د خدای په امان.